درنو لیدونکو، موږ دا شیبه د پکتیکا ولایت د وړ ممی ولسوالۍ اړوند د ممی سیمې ته راغلي یو. دغه لاندې پراخه منطقه چې ښکارېږي دا د ممی سیمه ده. موږ راغلي یو تر څو دغه سیمې ته ولاړ شو او په دغه سیمه کې د خلکو د ټولنیز ژوند، ټولنیز وضعیت په اړه باندې تاسو ته معلومات وړاندې کړو. لومړني معلومات دا و چې دا خلک هم د ژوند له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. موږ یوازې مه پرېږدئ او د خپرونې تر پایه راسره پاتې سئ تر څو مو د وړ ممی او ممی سیمې ګڼو هغو بازارونو کلو ته لاړ شو چې د خلکو عمومي ژوند انعکاس او د هغوی خبرې او ستونزې تاسو واورئ. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، دا ځل مو د پکتیکا یوې وړاندې ولسوالۍ وړ ممی ته بیایو. دلته مو د دې سیمې د خلکو له ټولنیز ژوند، د دوی له ټولنیز وضعیت نه خبرو چې په تیر کې له دوی سره کوم ظلم سوی ده، اوس دوی کومې غوښتنې لري. د پکتیکا د وړ ممی ولسوالۍ خلک وایي چې د ولسوالۍ ته د روغتیا، پوهنې او بیا رغونې، اوبو بندونو او نورو برخو کې ځانګړې پاملرنه وشي. وړ ممی د پکتیکا یوه سرحدي ولسوالۍ ده چې د پکتیکا جنوب لویدیځ ته پرته ده. خلک یې غریب او د ژوند له ګڼو حقونو په تیر کې محروم ساتل شوي دي. د دې ولسوالۍ پراخې دښتې دې ته جوګه دي چې ورته د اوبو واړه او لوی بندونه وتړل شي. خلک به له یادو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي او د خلکو ورځني عواید به ورباندې لوړ شي. دلته د وخت مسؤلینو د تیرې ادارې په وخت کې د دې سیمې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي او د بیا رغونې په برخه کې ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې وړ ممی ولسوالۍ ته د لویو لارو خرابتیا، د خلکو بیکاري، روغتیا او پوهنې ته نه پاملرنې خلک له ګڼو ورځنیو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. خلک وایي چې د افغانستان اسلامي امارت په راتلو سره په ټوله ولسوالۍ کې امنیت خوندي شوی. خلکو ته خپل حقونه ورکول کیږي. هر څوک کولی شي په ډاډه زړه له یو ځای څخه بل ځای ته په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي. خو دې ولسوالۍ ته دې په هغو برخو کې چې په تیر کې ورسره ظلم شوی ده، اوس دې ورته ځانګړې پاملرنه وشي. میرات خان بیګم د قوم یو مشر یم، د مشر په حیث باندې بیان کوم. د موږ په منطقه کې ډېر بېوزله خلک، یعنې منطقې چې دي که په زاړه حکومت کې، په مخکې په تېر حکومت کې، که په نورو حکومتو کې له هر څه څخه پاته دي. یعنې نه کوم یو بند ورته جوړ شوی ده، نه یعنې کاریزونه ورته فعاله شوي دي، نه د اوبو چې کوم مشکل وي هغه مکمل ورته حل شوی ده. یعنې په هر لحاظ باندې یعنې روډ نشته. دا د تاسې په خپله وینئ چې نشته. زما وروره مکتب فعاله نه ده. د مکتب چې کوم یو عمارت یا مکان جوړ دی، یعنې په هغه کې معلم نشته. د معلم هم کمی ده، خو یعنې په ابتدایه کې یا څه ګزاره څوک کې تر شپږمه پورې یعنې له دغه ورا خواته نشته. کوم مدارس چې دیني دي هغه موجود دي، لکه مولوي صاحب دغو چې درته وښوو هغو هم رسمیات نشته. نو که دا درته ووایم بل چې زموږ مځکې دي داسې د پلرو او د اجدادو لخوا تقسیمات شوي دي، خو بیا په هغو کې چې کوم قدرتي سړي نه وي، هغه سړی چې اوس یو کار کوي د اسلامي امارت له طرفه دوی داسې ورته وایي دغه مځکه خو عامه دښته ده، دا به د تا نه وي. هغه د دوی له بېوزلۍ څخه پاته ده، له دغې وجې نه ده پاته چې د ده نه ده یا د پلار نه ده. هو دا مشکل هم شته. نه پیسې چا نه دي راجوړي. تاسو د خپلې ځمکې قوالې لرئ، شرعي قوالې؟ زموږ یو جم شته، جم چې زموږ دغه منطقې یو جم شته چې د سردار فتح خان او د عبدالخان په نامه ده. هغه به انشاءالله له ما سره وي هم. زه بیا وګورم. زه خیر جم ده. په جم باندې چې کوم منطقې دي او کوم قومونه دي هغه ټول کې ذکر شوي دي چې مخکې اسلامي تاریخ راغلی د هغو بیا هم ټکټ ورکړی ده او د شاهي په وختو کې هم ټکټ د جم ده چې زموږ په هر کاریزه او په هره چینه باندې مالیه نشته. هو داسې یو جم ده، په اتفاق هم یو جم ده. ډېره شاخانه میږم د اوسېدونکی یم. نو زه دا درته وایم چې موږ په ځای کې د ما دا ستونزې د سړکو او د هغه چې هغه درته کار کوي، د موږ په ځای کې د ما هېڅ کار نه مخکې حکومت کړی دی، نه شاکې حکومت راغلی دی، اوس حکومت چې راغلی دی موږ دا غوښتنه ځینې کوو د ما زموږ کاریزونه، د موږ پلونه، د ما زموږ بندونه او د موږ سړکونه د ما دا دي موږ سره موږ مرسته وکړي. موږ په دا ټولو ولایتو کې موږ پاته یو، په هر وخت کې پاته یو. نو موږ ولې په هر وخت کې پاته یو؟ موږ هم د افغانستان خلک یو، داسې نه چې موږ د بله وطنه راغلي، موږ د دې خاورې خلک یو. موږ غواړو خپل حق غواړو.
موږ سره د خپل موږ سره د ما ورور دا مرسته وکړي خپل حق موږ ته ورسوي موږ مظلوم خلک دي ما ورور داسې مظلوم دي چې ما په ټول افغانستان کې داسې مظلوم نشته لکه د موږ په ولایت کې چې د موږ ولسوالي بیا هم خواته راغلې ده د ما ورور د موږ ټول د موږ حق نشته د موږ حق دغه سوی ده که په لومړي حکومت کې د ما ورور که مخکې حکومت کې موږ ته شی نه ده رسېدلی موږ دا درته وایم د ما ورور چې موږ کاریزونه نه دي فعاله بندونه نه دي فعاله بندونه نشته یو شی د موږ نشته د دې ولسوالۍ د وړ مومۍ د کلي یو بل اوسیدونکي وویل تاسو ګورئ دغه بازار د یو ویران شوي کلي بڼه لري داسې چې بیا ځلې نه وي ودان شوی د دې سیمې خلک غربت دومره ځپلي دي چې ان هر راتلونکي مسؤل نه د مرستې غوښتنه کوي قدرمنو لیدونکو دا شیبه بیا هم د وړ مومۍ د ولسوالۍ په بازار کې دلته تاسو ګورئ موږ د دې ولسوالۍ له یو ځوان سره خبرې لرو دوی په خبرو کې ویل چې کله موږ د نورو ولسوالیو یا ولایتونو بازارونو وینو موږ ته په خپل حال افسوس راځي تاسې خپل نوم اخلئ د کوم کلي اوسیدونکي یاست راضي خان د کلي د اوسېدونکي یو سپیس په خوله کې په مومۍ وړ ولسوالۍ دلته په دغه سیمه کې دغه بازار جوړښت او خوراکیتوب قیمتونه څرنګه دي قیمتونه ډېر دي وروره پاتې وي داسې وبله 3700 باندې 40 کیلومتر څلور نیم زره روپۍ باندې هغه راکوي 50 کیلومتر وړې به 300 روپۍ باندې وروره سخت ګراني د تباهي سره جوړه ده ولاکې وس سره رسېږي زه راغلي مرسته ته که چا امداد راسره په یو کور ودا کې نه و په بل کور ودا دلته دغه بازار نه هم د شړنګ پنګ د خړ پړ جوړ شوی ده خلک ورته راځي نه ورته راځي راشي خلک خو دې وجه نه راځي چې نشتې د بل شی نشته سره نشتې د سراسي چا وس نه رسېږي چا ته هغه نه رسېږي مرسته نه رسېږي چا دغسې بل کاروبار نه رسېږي د دغه وجه باندې پورونه نه ورکېږي دوکانداران پورونه نه ورکوي هغه یې موږ خپله مصرف کوي پور ورکړه بیا موږ خپله درېږو هسې د ګزارې پور ورکوي سیا ورکوي هغه داسې پور ورکوي سیا چې ګزارې د ژوند چلم څرنګه روانه دی څه ګزاره ده وروره لاس پر لاس څه ګزاره خاص خوند یې ولا د یاد بازار د موټرو یو تن مستري وایي چې په تیرو 20 کلونو کې د دې ولسوالۍ لپاره نه بازار جوړ شو نه د بازار لپاره چوک نه د ښار لپاره پلان ماشومان ډیری بې زده کړو ګرځي ناروغان یو سل اتیا کیلومتره لرې روغتیایي مرکزونو ته د درملنې لپاره وړل کیږي دلته یو دکاندار چې په بازار کې د PCO مخابراتي شبکې فعاله کړې وای دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي خلک له دې PCO څخه استفاده کوي په داخل کې 1 دقیقه په 15 افغانۍ او بهر ته 1 دقیقه په 10 افغانۍ خلک خبرې کوي ژوند د لوړې ژورې لري ډیر خلک چې په خپلو ښارونو کې ښوونځي روغتیایي مرکزونه مخابراتي شبکې او د ژوند ډیر سهولتونه لري هغوی هم د ډیر څه غوښتنه لري ولې موږ د پکتیکا یوې دومره وړاندې ولسوالۍ وړ مومۍ ته راغلي یو چې دلته خلک د ژوند له دومره غربت سره مخ دي چې هغه الفاظ او کلمات نشته چې موږ د دوی غربت او د دوی فقر او د دوی مظلومیت ثابت کړو موږ د همدې ولسوالۍ په بازار کې ناست یو دغه شیبه زموږ خوا کې یو ځوان دی د دوی له خولې نه اورو دوی وایي 20 کاله موږ سره مسلسل ظلم سوی هېڅ نه دي سوي خو خیر دا خبرې چې د دوی د خولې نه واورو ښې به تمام شي تاسو خپل نوم واخلئ څه نوم یې د ما نوم محمد کریم ده د پکتیکا ولایت وړ مومۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم دا ټیم دلته په دې بازار کې مستري خانه لرم خو مګر دا زموږ بازار حالات تاسې پخپله وینئ تاسې دا زموږ بازار کې دورې تاسې وګورئ دورې وګورئ دا زموږ بازار تاسې د بازار وړ بولئ په دې 20 کاله کې دې بازار ته نه یو چوک جوړ سو نه یو بله دغسې کلینیک جوړ سو نه یو بل دی کار وسو تیاکه نو بیا به دې بازار تر دا اوسه پورې دې بازار څه اثرات وي او زه بیا بیان کوم بیا اثرات وي اثرات یې تاسې خپله ووینئ داسې وګورئ نو چې یو اثرات هم دی نه لري بیا به موږ د یتیم به څه حال وي د کونډې به څه حال وي د ملا به هم څه حال وي د غریب به هم څه حال وي نور یې وضعیت تاسې خپله وینئ نو زه به نور څه وایم او دلته حالت وضعیت څه ډول د فرضاً کوم کارونه نه دي سوي تاسې وویلې چې موږ ته دومره افسوس راځي چې حتی درته وبزاړو په کوم حالتونو ډېره زړه درځي حالات په دې راځي په دې حالاتو باندې موږ ته زړه راځي ګورئ اوس تقریبا موږ دلته 100 کوره وي په 100 کوره کې اوس 50 کوره پراته دي 15% بار سوي دي د لوږې او د تنې له لاسه تللي دي شی نه لرو تیاکه ډاکټر د موږ نشته بل شی هم نشته که بیا تاسې یو شی وینئ تاسې موږ ته وایئ دغه شی تاسې لرئ تاسې اضافه
هغه کوي تیاکه هغه خو موږ یو هم نه لرو تیاکه نو نور موږ یې تاسو ته وسایایو خو یو شی موږ تر دې نه یو شی نه لرو نه یو پل لرو نه یو سړک لرو دې سړک هم داسې له کور را راویست تیاکه په 4 غنټې کې موږ دلته را رسېږو مګر لار ته ښه 2 منټ ټلیفون نه لرو تیاکه چې مریض هم چې لا به خامخا له 38 کیلومتره ورته راځي د مریض حالات په اخې بیا به بیرته ځي مریض ته او که ورته رانسي چې مریض هر حالاتو د کوره کورنۍ یو څوک هم نه پرې خبرېږي چې ته موږ د مریض څه حالات په څه حالاتو کې ته د ستاسو ماشومان مکتبو ته ځي د موږ ماشومان مکتبو ته ځي خو چېرته ته ولاړ شي اوس یې موږ مکتب ته واستو مکتب دې موږ چیرې دی کوم مکتب ته موږ واستو تېره وخت چې مکتب ته تاسو مکتب ته ماشوم دې نه ده ورغلی دا 20 کاله چې دلته د مکتبو په نامه باندې ماشین اخیستل کېدل چا وړو نه یې د معلومه ټول چالېج به ورل شخصي جیبو ته تلو هلته به سره پرې کېناستل دوه به یې خوشحاله کړو نورې پیسې به یې وړې ما مکتب ته اوس دې مکتب ته تاسو دا 20 کاله کې نه یاست راغلي اوس دا درالاستې تېره وخت یې پلار ځای جای مکتب ته ورلم دی فعاله مکتب زه پرې ودرېدم نه ده لیدل نو چې نه ده لیدلی نو بیا به دا د موږ د ماشومانو څه حال وي د سپین ږیریو به هم څه حال وي او خودسره به د موږ څه حال 20 کاله م غږ ولې نه سوی پورته کولی غږ به م پورته کړو نارې به م کړو دوی به ویل نه هغه کارونه تیار دي سړي به پسې ورل دوی به ورې سره وخوړل حال یې ورور مکمله زورواکي وه د موږ یو کار هم د موږ ټوټله زورواکي وه یعنې دلته به هغه د مکتبو د کلینیکو دغه پیسې چې به راتلې دا به جلا کېدې ټوټل شخصي جیبو ته تلې ټوټل او غریبو خلکو ته چې پلاس ور غریبو خلکو ته یو څه دا اوس مرسته راغلې دغه مرسته د غریب دغه اولینه مرسته د موږ دغه د شتانن راغلې ده په دې 20 کال او علي خو یو خبره دا ده اوس امنیت ډېر خوندي ده تقریبا خلک په ارام ډول امنیت تقریبا مکمل 100% د 100% کې امنیت پوره ده موږ یو څه خطر موږ نه لرو امنیت بالکل د ډاډ وړ ده خو مګر نور چې دا نور مې حالات تا ته معلوم دي حالات ته په خپله ووینه نور حالات مه غواړه دغه ځوان چې تاسو نه البته ماشوم دوی په دغه ښار کې یا په دې بازار کې د وای فای یا پی سی یو دکان لري دوی سره خبرې لرو ستاسو نوم څه ده او د کوم ځای اوسېدونکی نعمت جان د پکتیکا ولایت وړ ممی ولسوالۍ اوسېدونکی دلته مو د څه شي دکان ده پیسو چې کوم خدمات وړاندې کوي یعنی کوم کارونه دلته کوي وای فای لرو د خلکو ته موبایل فلکو او د خلک موبایل فلکو او د شاته خلک ډېر نه راځي دلته تاسو چې وای فای درکوي بیا یو ملت وای فای چې څوک ټلیفون استعمالوي جالبه دا ده چې دوی دلته ټلیفونونه کار نه کوي وای فای استعمالوي خلک استعمالوي انټرنیټ استعمالوي او بیا یو څوک چې غواړي چیرته ټلیفون وکړي بیا یو ملت څو باندې ټلیفون کوي افغانستان د 10 سپیکلدارې ده پاکستان د 70 کوي تاسو د دې وای فای څو پیسې ورکوئ میاشتنۍ 2.5 کلدارې او په دغه سیمه کې چې تاسو کاروبار لرئ ژوند لرئ زندگی لرئ د خپله کاروباره څومره راضي یاستئ راځي خو ډېر نه راځي خلک ښار ته ډېر خلک نه راځي غوښتنه مو څه ده د دې ښار دپاره درس خو نه ده ویلی سبق خو نه ده ویلی او درسونه هم نه دي هېڅ نو بیا خو دا ټلیفون استعمالول دا هم ستونزمن ده چې انټرنېټ والا کوي بس دا بازار روډ پوخ سي دا روډ پوخ ښار ته خلک راشي د ممی د کلي 2 تنه نور اوسېدونکي وایي په ګڼو برخو کې راسره زیاتی شوی پوهنه روغتیا په تیره اداره کې موږ ته د وخت د مسؤلینو له لوري موږ ښوونکو ته 4,000 پاکستاني کلدارې معاش راکول کېده چې موږ به یې غوښتنه وکړه بیا به راته ویل کېدل چې نورې پیسې مسؤلین رانه وړي او موږ ته همدومره معاش راکول کېږي څه غوښتنې لرئ څه پیشنهادونه لرئ چې تاسو سرلاسه کړي وایي زما نوم بلوچ ووډ ولسوالۍ ووډ ولسوالۍ ولسوالۍ موږ دغه غوښتنې دلته غواړو چې دا موسسې دا روډونه د موږ دلته هغه نشته دغه تنبه د تنبې غوښتنه ده د موږ په کلکه باندې چې موږ ته یوه تنبه دلته ولګېږي د موږ مشکلات ډېر دي د ارجایه سره مې دي دلته خو بیا په تګ باندې چې تګ او راتګ د موټر دومره د موږ په وس کې نشته دا د موږ خواهش ده چې موږ سره دا حکومت او دا د موږ عوامو سره کومک وشي روډ نشته کلینیک هم خراب ده کلینیک هم نشته ډاکټر هم نشته کلینیک اوس دلته مریض پیدا شي دا یې هغه ته ورکوي دا پانده ده دا یې شره ده ته دا یې بل ځای ته 100,000 1,500 روپۍ د موټر کرایه وي دلته موږ غریبان خلک یو دا د 200 روپۍ نشو پرې کولی بیا د موټر کرایه موږ بیا د کومې خوا برابره کړو دا خواهش موږ لرو چې موږ ته کلینیک کې موږ ته ډاکټر منظور چې ډاکټره وي او دا خدمت وشي دغه عوام په قوه ده دا موږ سمه مکتبو ته ځي ماشومان هم ځي مکتبو ته خو مکتبونه اوس فعاله اوس موږ څه مکتبونه چې وو هغه اوس دغه څه معطله دي
د دغو مکتبو دا خواهش لرو چې موږ د مکتبونو بېرته خلاص شي زموږ سره دې بېرته کومکونه وشي مکتبونه اوس موږ په آخر څه جوړ کړي خو په هغه جوړه مکتبو کې بیا څه اوس نواقص پیدا شوي دي اوس پاته چې دغه مؤسسه دې موږ هلته پاته ده په منګانو کې 2 روپۍ نشته کرونا ته چاپې شوې یا ته چاپې شوې چې بېرته دې موږ دغه فعاله شي زموږ ماشومان اوس بې تعلیمه دي پاتې تعلیم ته نشته بازار مو سړک کې خامه ده خام اوس ګوره بازار سړک خام ده روډونه نشته پل نشته چې موټر راشي په ګټ کې ولاړ وي ټکټران ورنو په ګاډي راباسو په ټکټرانو باندې راباسو ټول مشکلات دغه ولسوالۍ د موږ شته له ډاکټره پورې چې کلینیک نه لرو د تګم نشته چې روډ نه لرو تنبام نشته دغه مؤسسه باندې موږ خوشحاله یو چې مؤسسه راغلې ده غریبانو ته خو دا لږ لا ډېرو ته خو چاته ورسېږي بیا هم دا کومکونه موږ غواړو چې دا کومکونه موږ ته راشي نو دغه کومکو کې هم داسې ور خلک بیا دلته د انجینران سره راشي موږ دا یو موږ دغه لیشونه ونیول په خپله باندې بیا انجینر راغی انجینر ونیول اوس په دغو کې هم بیا داسې بعضې خلک شته چې پاتې دي اوس دا ډېر خلک پاتې دي غریبان خلک پاتې دي دا علاقه ټوله مسکینه ده اوس یوه 10-15 کسه خو مه ګڼه که په وس کې نور ټول مسکینان دي د دغو مؤسسو موږ خواهش لرو چې له موږ سره چې کومکونه څومره زیات وشي د غوره حاجي صاحب دغه سیمه کې موږ چې خلکو سره خبرې وکړې خلکو وویل چې دلته له ولس سره ظلم شوی دی ولس پیسې په په زمون کې یو ورکې موږ پیدا کړې په ورکو کې قومي مشرانو د خلکو یوه ورکه دوی وړي دي او ورته ویلي دي چې دلته به بیا برېښنا راځي د دې نه تقریبا 7 روپۍ جوړېږي نه برېښنا راغلې ده نه ښه نه بد دا مخته انجینران رالو دغه شي دا کوم چې کارټونه به خلکو ته ورکولو هغه د موټر کرایه چې موټران دوی پسې ګرځېدل په واورو کې نو خو موټر یې نیولی و کرایه یې وه انجینر پسې ګرځېدو دغسې خلک ورسره وو دغه خلک هم دغسې نه تلو نو هغه 50 روپۍ په تذکره باندې ورکړي وي هغه نه ده مې هغه خو هغه دغه موټر کرایه پرې جوړه شوې ده چې هغه موټر په واوره کې چې روان ده یا د مخته برېښنا و د مخته برېښنا نو هغه بیا موږ دغه کارټونه ټول مؤسسان ټوله ورکړه خو مؤسسه راغلې نه کار نه اوس پیسې کار نه اوس پیسې ولاړې کار نه 50 روپۍ په تذکره باندې ورکړي دي خلک کارټون یې ورکړي دي کارټونه له هغو خلکو سره موجود پراته دي خو مؤسسه ورکړه دا نن هم نه ده راغلې قدرمنو اوریدونکو لیدونکو موږ دا شیبه د وړممۍ ولسوالۍ اړوند په یوه وړاندې کلي کې موقعیت لرو دغه کلی د مسیزي په نامه یادیږي په دغه کلي کې بیا هم د پوهنې د وضعیت په اړه باندې پوښتو دغه څوک چې تاسو وینئ په دغه سیمه کې یو ښوونکی ده خو ده له ځینو عجایبو پرده پورته کړې ده وبګورو چې آیا دلته رښتیا هم په واقعي ډول باندې ښوونځي فعاله و څومره معاش ورته ورکول کېدل دا به زموږ د ښوونکي نه واورو تاسو مولوي صاحب محترم خپل نوم واخلئ او د همدغه کلي اوسېدونکي یئ هو زما نوم الله رمضان ده زه دغه کلي اوسېدونکی یم دا کلی د مسیزي په نامه ده مولوي صاحب په دغه سیمه کې ښوونځی شته هو ښوونځی شته څه نامه یادېږي د حنفۍ مسیزي په ښوونځي ښه د حنفۍ مسیزي څو نفره ښوونکي او څو شاګردان هم لرل شاګردان تقریبا 80 نفره پر اوس موږ زده وشمېرل خو کلي سره پرېږدي هغه کلی د هغه ډډې ته ویني دا کلی ته دغه خو دا ټول 80 نفره تر 100 نفرو پورې شته او څو نفره معلمان 2 نفره تاسو ته څومره معاش درکول کېدل تېر نظام خو تقریبا چې موږ ته پرې راکولې 4000 یا 15000 کلدارې به راکېدل کېدې نو ستاسو معاش په افغانۍ و ولې افغانۍ نه درکول کېدې ستاسو معاش تقریبا 8000 افغانۍ و تر 10000 روپیو پورې او تاسو ته 4-5000 کلدارې درکول کېدې نو افغانۍ به هم په دغه حساب لګېدې دغه به 2000 به افغانۍ وېدې یا به 2500 کېدې هغه به بیا مخ په کته قیمت باندې تبادله کېدلې اتبري په تبادله کې به کلدارې راوړي تاسو خپل پوښتنه نه کړ چې موږ معاش خو اضافه د محتوی ډیر هغه موږ اوس موږ معاش سمع اضافه دا 5000 افغانۍ کېږي هغه به دې اوس مقصد اداري فساد دا بیان دغه نه راکول کېږي موږ هم نه راکول کېږي یعنې پوهنې په ریاست کې راځي مصرفي دغه دومره هي ته دغه واجبانه دوی به کم ورکول د خلکو خدمت او کتابونه یې څه ډول درته رسول ټول کتابونه پوره رسېدل کتابونه به پوره خو داسې کیسه اوس ځینې به ګډ ګوډه وو مثلا دا معنا اسما ته اول ټولګي به ځینې کتابونه سره وو په ځینو به بیا د دویم ټولګي وو په ځینو به سره د پنځم ټولګي وو هغه هم لا به ریاضي وو جغرافیا به نه وو ساینس به نه وو دغه نومنې به ځینې به وو ځینې به نه وو ګډ ګوډه کتابونه سم په تقسیم سره نه وو دا ټول سره شابه تقسیم سره سم برابر به نه وو اوس هم غوښتنه څه ده د افغانستان اسلامي امارت له مسؤلینو نه څه غواړو اوس موږ دا غوښتنه چې موږ دا وطن خو د ساحه تاسو په خپله ویلي دومره کمزورې ساحه ده چې نه کلینیک لري نه ښوونځی فعاله لري نه مدرسې لري
نن نور خلک دومره کمزور دي چې هیڅ وسایل نه لري، دومره ضعیفه دي، دومره کمزور دي چې دومره اقتصاد یې کمزوره چې مثلا چې ته پرې وګرځې ته به هم یې دغه داسې مستحق خلک دي چې دغو سره موږ کومک کړی مرسته هم کړې وای. نو موږ د هر شي مرسته غواړو د امارت له هغو څخه مسؤلینو څخه چې موږ سره کومک وکول شي ولې چې دومره لوېدلی ملک ته چې یې مخ کمزوری دی. په دا تېر نظام په دا 100 کلو کې مثلا موږ هېڅ فایده نه دی پیدا. د دې ولسوالۍ ولسوال مولوي جوهر رهبر وایي په دغه سیمه کې په روغتیایي خدماتو سربیره هیڅ مخابراتي شبکه کار نه کوي او خلک د یوې عادي اړیکې نیولو لپاره په سلګونو کیلومتره لرې بلې ولسوالۍ ته مزل کوي. بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لنا شأنه ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. مخابراتي شبكة خدلتا پاته ده عندي ولسوالۍ کې هیڅ یوه تنبه وجود نه لري. نو خلک چې کله یو ضرورت لري ولایت ته یا کابل ته د افغانستان نورو سیمو ته نو هغه ډېر له مشکلاتو سره مخ وي، ځکه دغه چې هلته کوم مشکل ته رسیدګي کوي نو هغه به دی ځان خپله به سفر کوي، سفر دومره اوږد سفر د سلارم ټوله کچه ده نو هغه ډېر مشکلاتو سره مخامخ دی. نو که دغه مخابراتي شبکه دلته فعاله سي او تنبیه راوړل سي او د خلکو دا ضرورت پوره سي نو خلک به تاسې ډېر احسانمن وي. موږ خبر باید غوښتنه کوي چې دلته خو بالکل هېڅ کلینیک وجود نه لري او خلک چې مریضان سي هغه سخت مشکلاتو سره مخ وي. ما درته وویل چې دغه به بیا ولایت ته ځان رسوي، ولایت چې په لارې باندې لاره کچه ده ډېر لوی مسافه ده نو په دې کچه لارې باندې چې کله مریض ډاکټر ته رسېږي څومره مریض وي دغومره زیات نور مریض سي. نو که دلته کلینیکونه فعاله سي نو دا به تاسو ته له طرفه څخه ډېر لوی احسان وي په دې خلکو باندې په دې ولس باندې. دا یو طرف ته سیمه ده د ولایت ډېره لرې سیمه ده نو که دا ورسره دا مشکل ورته حل سي نو یقینا دوی به ډېر خوشحاله وي. دا د پکتیکا ولایت د وړمومۍ د ولسوالۍ بازار ده. په دغه بازار کې دغه د پکتیکا لرې پرته ولسوالۍ د هغه ولسوالۍ چې په تېرو 100 کلونو کې دې سیمې ته هیڅ یو خبریال نه ده راغلی. په دغه سیمه کې خلک د ژوند له بېلابېلو ستونزو کړېږي، خلک زیاتې غوښتنې لري. دلته که څه هم دغه ښار او بازار چې تاسې ګورئ یو خړ رنګ حتی کمزوري دوکانونه جوړ سوي دي چې دا شیبه د ورځې 10 بجې دي. په دې بازار کې د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کېږي. دغه خلک وایي چې دا ولسوالۍ وړاندې ولسوالۍ ده، ساحه ډېره لرې ده خو دې سیمې ته په هغه ډول توکي نه واردېږي لکه څنګه چې نورو ولسوالیو ته واردېږي. دوی علت د وړمومۍ ولسوالۍ ته د لارو خامتو په ډاګه کوي. دغه خلک وایي چې په دې سیمه کې تر اوسه پورې هیڅوک هم مخابراتي شبکو ته لاسرسی نه لري. دلته په ځینو بامونو باندې که تاسې وګورئ دلته د وای فای لپاره کاسې نصب سوي دي او ځینې خلک چې ټلیفونونه په لاسونو کې لري دوی له وای فای استفاده کوي.